همدا پیغام د هغه دوستانو لپاره دی چې پوښتلی یم همدرد صاحب څنګه ممکنه ده چې یو انسان تل مدام خوشحاله اوسي؟ که چیرې زه تاسو ته په هغو ژبو سپک الفاظ یا توهین وکړمه چې تاسو نه ورباندې پوهېږئ، طبیعي ده چې تاسې به راباندې وخاندئ یا به مې صرف نظر کوئ. اما که همدغه سپک الفاظ یا توهین ستاسې په ژبه تاسې ته وکړمه، تاسې به دستي دفعتاً عکس العمل ښیاست، خفګان به کوئ او ناهیله کېږئ به چې ولې دا کس ما ته همدا توهین وکړ یا ما ته دا سپک الفاظ وکارول. ولې؟ ځکه چې دا معنا تاسې په خپله خپل ځان ته ټاکلې او ستاسې د نارامۍ سبب په خپله ګرځېدلی دی. پرېږدئ الفاظ، پرېږدئ توهینونه، پرېږدئ کلمات چې ځان ته مو معناګانې ټاکلې دي او خپل ځان په نارامه کوئ. داسې یې صرف نظر کوئ لکه په نورو ژبو کې چې تاسې نه ورباندې پوهېږئ، همدا هم صرف نظر کوئ او ځان ځینې تېر کړئ چې تل خوشحاله او ارام واوسئ.